هر نبی علیه الصلاة والتسلیمات شروع دعوت نه کړی دا او بیا د عقارب نه کړی دا. وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین کی مفسرینو متعدد توجیهات کړي او محدثینو هم، خصوصا زمونږ ستاسو مذهب علماء کرام، چې اقربین نو نه مراد یا قربت د نسب مراد ده، یا اقربینو نه مراد قربت د مفکوره او نظریه او عقیده ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله د نسب او د عقیده په مابین تعارض راشي نو زمونږ ستاسو اسلام مقدس ترجیح نسب ته نه ورکوي، بیا عقیده او عقیدت او نظریه ته ورکوي. لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي نوح علیه السلام مبارک ته د کنعان په باره کې انه لیس من اهلک. حال دا ده چې په عرف کې هم او په روایات او رواج کې هم فرهنګ کې هم داسې وي چې څوک چې د چانه پیدا وي نو هغې پس بیا نسب ځي، خو الله فرمایي انه لیس من اهلک. نو انه دا کنعان ستا اهل نه ده. نو کنعان خو د حضرت نوح علیه السلام نه پیدا و، سلبیت د اهلیت وشو. نو دلایلو ته ضرورت نشته ځکه الله تعالی مبارک په خپل دلیل وایي انه عمل غیر صالح. فرمان الہی دایون د پیغمبر، امر بالمعروف نہی